خو بسم الله الرحمن الرحیم نن موږ په کنټرول پینل کې یوزر اکاونټ وایو. اصلا دا یوزر اکاونټ چې دی دا د دوی کلمې څخه اخیستل شوی دی. یو یوزر دی او بل شی دی اکاونټ دی. یوزر معنا څه؟ یوزر معنا استعمالونکی. صحیح؟ استعمالونکی. اکاونټ څه معنا؟ محاسبه یا چې شی حساب. اوس موږ لکه هر کمپیوټر هر موبایل چې هغه د استعمالولو وړتیا لري هغې ته باید د یو یوزر اکاونټ جوړ کړي. یو یوزر باید هغه وکولی چې هغې ته داخل شي خپل کور وکړي. که موږ موبایل استعمالوو موبایل د پوره موږ یا پین استعمالوو یا پاسورډ استعمالوو یا پیټرن نه کور وکړو چې موږ موبایل څوک استفاده نه کړي. همدغه ډول په کمپیوټر کې به هم ته چې د دې پوره باید د یوزر اکاونټ ولري. دا یوزر اکاونټ چې موږ کله ارڅو دلته کنټرول پینل ته چې کله کنټرول پینل ته داخل شوې دا هغه ځای کې موږ څه چې دی یوزر اکاونټ کله چې به کلیک وکړې دا هغه وینډو څه چې شي خلاصه شي. دا د اکاونټ نیم دی او دا لوکل اکاونټ چې دی دا د اکاونټ نیم دی. اډمنسټریټر دا معنا چې دا په اډمنسټریټر کې کریټ شوی دی. دا معنا چې دا هغه اکاونټ دی چې دا ټایپ سي اډمنسټریټر دی. ګورئ موږ څه چې دي کله چې ته یوزر کریټ کول غواړې په هره وینډوز کې دوی اپشن درکوي. دوی اپشن لومړی چې دی هغه چې دی اډمنسټریټر دی. اډمنسټریټر دویم چې دی هغه چې دی سټانډرډ. دا دوی اپشن به درکوي. په سټانډرډ کې سټانډرډ یوزر داسې معنا ورکوي لکه د فادر آف هوم، لکه د کور پلور ته مونږ سټانډرډ یې هغه ټول صلاحیت مسؤلیت یې د په غوړه وي، هر څه کولی شي. یا اډمنسټریټر یوزر هغه یوزر دی چې دا چې لري فول کنټرول اوور کمپیوټر سیسټم، یعنی دا د کمپیوټر په سیستم نه مکمل کنټرول لري، مکمل صلاحیت لري، هر څه کولی شي. دا اډمنسټریټر یوزر کولی شي چې کریټ یوزر اکاونټ، دا یوزر اکاونټونه جوړولی شي. ریموو یوزر اکاونټ ختمولی شي، ریموو کولی شي. او دا چینج پاسورډ ورکولی هم شي او بدلولی هم شي. دا اډمنسټریټر سټانډرډ چې دی دا داسې معنا ورکوي لکه مادر آف هوم، لکه د کور یوه مېر چې کله پلور ژوندی وي مور دومره صلاحیت نه لري. نو سټانډرډ یوزر ته مونږ ګیسټ یوزر هم یو. ګیسټ یوزر دا معنا چې لکه صرف لکه میلما په حیث یو کور کې که نه، یعنی میلما دا معنا چې میلما که ته کور ته بیزه مکمل صلاحیت نشي لرلی که نه، پوه صلاحیت نشي لرلی. همدغه ډول سټانډرډ یوزر پوه صلاحیت نه لري، په کمپیوټر کې د سټانډرډ د ګیسټ په حیث استفاده نه کېږي. سټانډرډ یوزر شي کولی چې اډمنسټریټر اکاونټ ډیلیټ کړي، نه شي کولی چې اډمنسټریټر اکاونټ کریټ کړي. او دغه سټانډرډ یوزر چې دی دې ته موږ سیمي کنټرول اور کمپیوټر سیسټم، دا معنا چې نیمه کنټرول لري د کمپیوټر په سیستم، نیمه کنټرول لري، فول کنټرول نه لري. دا د وخت زده کړه نه. اوس هر څوک به داسې کې لیکلی دي چې پاسورډ پروټیکټډ، دا معنا چې دا اکاونټ چې لري پاسورډ لري که نه. صحیح نو پاسورډ لري، که دا پاسورډ نه لري بیا به دا پاسورډ پروټیکټډ نه ولیکئ. په دې کې لیکلی دي چې اول دغه میک چینج ټو مای اکاونټ ان پی سی سیټینګ، دا په وینډوز سیټینګ کې په وینډوز هغه کې 10 کې دا ډول وي، په وینډوز 7 کې بل ډول وي. کله چې په دې کلیک وکړئ دوی پی سی خپل کمپیوټر سیټینګ ته بیایي. په دې سیټینګ کې چې کله دې تر ورسېږي دا دوسره مکمل هغه دی. په دې کې دا یور انفارمیشن ساین ان آپشنز، دا ساین ان آپشن وینئ دا دی کې ته کولی شې
دا خپل پاسورډ د هیلو فیس په شکل لکه مثال دا موږ سره دا هغه نشته موږ سره دا خو به موږ سره نشته چې خپل کاورا د کمپیوټر ته ونسم هغه مو سترګې سکین یا مخ سکین وکي او متا کمپیوټر کلوز کی دلته لیکل دی وای دیز اپشن از کرنٹلی unavailable دا په کمپیوټر کې نشته وینډوز هیلو فینګر پرینټ د ګوته په شکل سره چې ګوته سکین وکړي لکه موبایل کې موږ استعمالوو دا ډول دا په دې کې شي دا موږ سره دا خو به موږ سره په دې کې نشته موږ ټاکي بل د پین په شکل کنه پین دا لرو دا پین موږ لرو شو دنه مخکې چې ته دا اډ نه کلیک وکې لومړی فرست ویریفای یور اکاونټ پاسورډ لومړی به د خپل اکاونټ پاسورډ شي کې هغه وایي دا خپل اکاونټ پاسورډ چې موږ سره هغه پاسورډ دی چې زه اوس یې کوم دا یو کله وکړو اوس کولای شي چې سیټ اپ ا پین اوس پاسورډ پر ورولای شي نیو پین کنفرم پین او بیا ودا شي کې اوکے وی کې دا یو طریقه بل سکیورټي کی ده کنه سکیورټي کې چې کله کلیک وکې خدا د مړی استعمال نه لري دی اس بي پلس سره خبره ده چې ډېری موږ استعمالو پین استعمالو صحیح نو پاسورډ استعمالو دا چې کولای شي چې اوس خپل پاسورډ چینج کلیک وکړه کرنٹ پاسورډ نه وړي کنه موجوده پاسورډ څه دی आप पासवर्ड वेयर का नेक्स्ट उसमें न्यू पासवर्ड वेयर का तो भी आगा पासवर्ड वेयर का मुझसे नो पता चला कि न्यू पासवर्ड वेयर की तो क्यों न्यू पासवर्ड कन्फर्म पासवर्ड दा माना चाहा पासवर्ड भी आता ही कहीं आगा पासवर्ड भी आवली का दा न्यू पासवर्ड ना वो चूज़ वेयर करो पासवर्ड हैंड दा माना چې موږ د خپل پاسورډ د پوره شفر جوړو مثال مو پاسورډ وګ دی کنه بعض خلک د دې کې د پاسورډ مکمل ولیکي کنه زم پاس کې د پاسورډ مکمل لیکم دا پاسورډ مو ولیکم کنه یا مثال دا پاسورډ مو ولیکم دا مو ولیکم او دا next your password hand cannot contains your password مینه په دې کې باید دا په وینډوز 7 کې کنه په وینډوز 7 کې ته مکمل خپل پاسورډ کوي خو دې نه مقصد دا و چې په پاسورډ هند کې به ته د خپل پاسورډ دی پورې یو شفر لیکي چې دا پاسورډ ډېر او پاسورډ وي ته باید یو کوچنی شفر نه جوړ کړي چې کچته ته نه پلاګین واخې خپل پاسورډ یې شو چې یو یې شو به مرته یې شو پاسورډ هند ډایرکټ وړي چې ته چې ور کړی دي ته پاک خپل شفر وویني چې مو پاسورډ دې دا شي ور کړی صحیح نو پاسورډ هند کې د خپل د پاسورډ دی پورې یو شفر جوړ کړه دا مکمل هغه کټ هغه پاسورډ مو ولیکل یې دا نه مونږ لګي صحیح نو نیکسٹ خدا فیلڈ ہم ریکوائرڈ ہے پتہ کی بھی اسے ہوتا ہولی کو نیکسٹ صحیح فینش پاسورڈ چیک شو یہ دے غلطیاں بتا شو اس کله چې ته په وینډوز بٹن ایل پریس کې دا څخه مثال کولر شو لکنه اوس ته یوزر داخلي کنه یوزر کا پاسورډ ورکړه چې کوم وستو چینج کړو بل چې پکچر پاسورډ دی کله چې پکچر پاسورډ نه کلیک آر نه کلیک وکې اوس ته چې دا پکچر نه استفاده کې اول به د خپل اکاونټ داخلي کنه چې کله داخل شوې په دې کې چې چوز نیو پکچر کدا پکچر نه استفاده کې دا پکچر اوس یوز دیس پکچر نه کلیک وکړه بل پکچر خو نه بل پکچر نه کلیک موږ غواړم چې دا پکچر اوپن کړم اوپن شو کنه چې کله اوپن شو زه اوس په دا نه کلیک کوم چې یوز دیس پکچر دا پکچر نه استفاده وکړه زه اوس په دا پکچر نه چیک کوم کسا چې هر رقم تو وختل بار رقم تک کولای شي زه غواړم چې یو ځل مې داسې لاین تر کړه وای کنه داسې بیا مو داسې تر کړه وای آته ویني ویلې پکې سٹارټ کور بیا اوس سره بیا دا کې صحیح نو دا به اوس سره بیا په ما اړول صحیح نو بیا سٹارټ اور دوا بیا درې چیشول کنګراجولیشن د پکچر دی پوره تاسو چیک کړل پاسورډ فینیش کړل کله چې وینډوز ایل پریس کې نه
ته به هغه پیکچر ځي که نه چې کوم پیکچر مو ته شیر کړی وو په دا ته کوم وایي چې بل چې نه شي په دا وکړي که نه ګوره مو شیر کړي وي یو ځل مې داسې لاین کش کړی وو دا یو که نه دا دوه دا درې دا ډول خو وي پوینټ ډسټینګ شته پوینټ ډسټینګ کې نشته صحیح نو دې غلار کولی شي پیکچر انتخاب کې پکې تغیرات راولي هغه د پاسورډ برابر کې کولی شي دا پاسورډ چې وي چې پیکچر نو ولګول دا ریموو هم کړي دغه ځای ریموو کړه بیا هم اټکولی صحیح نو دا وه دغه اپشن بل چې دی داسې کې لیکلی دی چې چینج یور اکاونټ نیم د خپل اکاونټ نوم چې دی دا بدل کړه زه نوم درته لیکم چې کابل باستن مو ولیکل چینج نیم مینی نوم بدل شو دا ځکه چینج یور اکاونټ ټایپ دی دا مو مخکې ته ووایي که نه چې مونږ دوه ډوله ټایپ لرو یو سټنډرډ دی بل اډمنسټریټر دی اډمنسټریټر چې دی هغه کې لیکل دي که نه اډمنسټریټر هاوس کمپلیټ کنټرول اوور د پی سي په مکمل کمپیوټر نه مکمل کنټرول لري پول اختیار لري اډمنسټریټر یوزر they can change any setting هر setting بدلولی شي access all of the file ټول پروګرامونه هغه فایلونه شي اکسس کولی شي له سسایو ته درلی شي هغه چې په دې پی سي کې سټور یا ذخیره وي standard user account can use most software and change system setting don't affect other user security یعنی standard user داسې تغیرات راوستلی شي چې هغه په administrative user نه کوم تاثیر نه شي یعنی هغه مربوط په کوم کود نه تاثیر نه شي دلته اکاونټ هم بدلولی شي standard ته وړه او بل ته وړه که نه بل یې دي چې manage another account مونږ دوه اکاونټونه لرو چې لرو دوه اکاونټ کله چې دې ضرور شم دي په دغه یوزر نه کلیک وکړم څو اکاونټ لرو دوه لرو که نه یو اډمنسټریټر دی بل دغه نفر دی کله چې ته په دا نه کلیک وکړې دا شی لري پاسورډ لري نه پاسورډ لري که نه دا چې کله دا نه کلیک وکړې په دا ځای یې چې کریټ ا پاسورډ دې لپاره پاسورډ کریټ کړه کریټ ا پاسورډ کله چې نیو پاسورډ نه کلیک وکړې دلته پاسورډ ورکړه کنفرم پاسورډ باندې چې هغه بیا تایید کړه پاسورډ هینډ موږ ته وښایه چې دا ځای کې موږ خپل شفر استعمالوو چې کله موږ نه پاسورډ هیر شي په هغه ځای کې چې موږ دوه وره پاسورډ غلط ووایو موږ ته به دا ځای کې بیا دا راکوي که نه کله چې کسه د کریټ پاسورډ نه کلیک وکړم د دې پوره پاسورډ چیر شو دا پاسورډ پروټیکټ شو که نه اوس دې شم دې یوزر ته وړم که نه زه غواړم چې دې یوزر ته وړم